سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. نن تاسو ته یو بله د فابریکو طرحه وړاندې کومه چې دغه طرحه به هم ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو نن په دې باندې خبرې کوو چې موږ سره کم کولی سو د چاکلیټو دپاره د هغه بار چاکلیټ چې دي هغه اوږده هماغه دپاره پوښونه د بسکویټو دپاره پوښونه د دغه ټولو پوښونه چې دي د دې دپاره سره که موږ کولی سو د چاپ ماشین راوړو افغانستان ته او که یې راوړو څومره مصرف به ډېر آیا په افغانستان دپاره به ګټمنده وسي او که نه وسي. نن ځو په دغه باندې خبرې کوو انشاءالله چې تاسو کناحت به هم تر هر څه وړاندې په ټوله نړۍ کې که تاسو دغه زیاتره د کمپنیان لیدلي وسي چې دا چاکلیټ کمپنیانې دي همداسې د دې ډول چاکلیټونو کمپنیانې دي په همدې ډول دا کمپنیانې چې دي دا د بسکوټو کمپنیانې چې دي او د آیس کریمو چې کومې کمپنیانې دي او د دې آیس کریم چې کوم پوښونه دي په همدې ډول باندې چې راسې د دې ډول بسکوټونو پوښونه چې دي دغه ټولو پوښونه چې دي په افغانستان کې ډېرې فابریکې شته چې دا اوس خپل دغه پلاستیکونه د داسې څخه راوړي د پاکستان څخه راوړي د ایران څخه راوړي که دغه فابریکه موږ په افغانستان کې یو استاندرد فابریکه جوړ کړو. اوس ته داسې فابریکه جوړه سوې ده خو ډېر وړوکې فابریکه ده. موږ داسې فابریکه باید جوړه کړو د مثال په ډول باندې که یو څوک ځي د ایران څخه یې راوړي هغه د ایران شی ورباندې ارزانتره ونه بریږي. د مثال په ډول باندې د اوس هم بعضې هېوادوال څخه چې زه معلومات کړی دی دوی وایي چې موږ دغه پلاستیک د پاکستان او د ایران څخه یې راوړو بعضې وایي د چین څخه یې راوړو مګر په افغانستان کې هم په کابل کې داسې یو کارخانه شته چې د دې پوښونه او دا پلاستیکان چاپوي او پرنټوي. یو خو دا دی چې پر دوی باندې ډېر پیسې اچوي. د مثال په ډول باندې که دغه یو پوښ که چینایان ورته په 0.1 افغانۍ باندې ورکوي مګر دلته زموږ په افغانستان کې یو پوښ په 1 افغانۍ ورته ورکوي نو دا ډېر فرق دی. چینایان 10 پوښه په 1 افغانۍ ورکوي زموږ وطنداران په یو پوښ په 1 افغانۍ ورکوي. نو زما خواهش دا ده چې زیاتره کسان چې کمپنیانې جوړوي یو صحیح ډول معیاري کمپنۍ جوړه کړي. نو دلته یو ویډیو تاسو ته پرېږدم چې افغانستان کې ولې 90% تجارتونه سقوط کوي هغه ویډیو وګورئ. تاسو دغه زه بیا هم هیله لرم چې کمپنۍ جوړوي په معیاري ډول باندې جوړه کړي. د مثال په ډول باندې که دغه پلاستیکونو د چاپ فابریکه په افغانستان کې په معیاري ډول باندې جوړه سي د ورځ د خوا باید 10 میلیونه پوسټره چاپ سي یعنې داسې قوي تیز ماشینان وسي بیا په هغه صورت کې موږ کولی سو چې په هغه 0.1 افغانۍ باندې چې چینایان یې ورکوي موږ هم هماغه پوسټر چې دی په افغانستان کې د ټولو کمپنیانو ته په 0.1 افغانۍ باندې ورسوي. نو دا کمپنۍ چې ده ډېره لازمه کمپنۍ ده او ډېر ضرورت په افغانستان کې همدا اوس ده ځکه چې زیاترې کمپنیانې خپل دغه اولي مواد چې دي دا د ایران څخه د پاکستان څخه د چین څخه راوړي او که یو ورځ کې دغه مرزونه پر موږ باندې وتړل سوه دغه ټول کمپنیانې په ټپه ولاړ دي او دا زموږ دپاره ډېر دردونکي به وسي. نو دا کوم داسې چې دي دا فابریکه چې ده دا ډېر ضروري فابریکه ده ځکه چې ډېرې کارخانې په دې باندې جوړېږي. موږ حتی کولی سو چې دغه ډول پلاستیکان واړه فابریکو ته هم په کورو کې خلکو ته ورکړو او هغه کورو ته هم ده ته باید برند ورکړو. کورونو ته چې کله هم دغه ډول فابریکې ورته ورکول کېږي هغه کور ته باید وویل سي چې دا ستا لوګو ده دا ستا کمپني ده دا ستا کار دی که په دې کې نهایتا یو ستنې سر هم غلطي وسوه ستاسو بسکوټ د خوا یو غلط راپور حکومت ته درج سو ستاسو کمپني تړل کېږي او تاسو د ټول عمر دپاره د بل مزدوري به بیا کوئ. بیا په هغه صورت کې هیڅ کس نه غواړي چې خپل مشتري ناراضه کړي. زیاتره کوشش کوي چې ښه شی تولید کړي او تر څو خلک رضایت پیدا کړي. زه په راتلونکي څو ورځو کې زه تاسو د بسکوټو فارموله هم وایم چې څرنګه بسکوټ جوړوي دا فارمولې په ما په ډېر پیسو باندې هم اخیستې مګر زه تاسو ته وړیا نشوم. یعنې زه تاسو ته وایم یو فارمول د لاس مینځلو فارمول دا اوس په $1 لک څخه تر $10 میلیون د یو د لاس مینځلو فارمول دی. ما سره یو فارمول چې ما تېره کړی دی هغه فارمول زه په عمومي ډول باندې نشوم بیا وګورئ چې ډېر ښه فارمولونه دي چې ما د تحقیقاتي مرکز موږ سره برابر کړي دي. نو دغه فارمولونه به هم ستاسو شریکوم خو که هر څوک دغه فابریکې جوړه کړي په استاندرد ډول یې جوړه کړي داسې ضعیفه شی مه جوړوئ. که ضعیفه شی جوړ کړئ بیا هماغه ده چې تاسو یو پاکټ به په 1 افغانۍ ورکوئ
دا یو افغاني په یو پاکټ دا پر مشتری باندې ډیر بد اثر اچوي. هماغه دی چې هغه بسکوټ هم خریدار نه پیدا کوي، د بسکوټ کارخانه هم درېږي، ستاسو د کارخانه هم درېږي، د افغانستان ټول فعالیت درېږي. نو تاسو دپاره کوشش وکړئ چې یو معیاري کمپنۍ جوړه کړئ چې د ورځې دخوا 10 میلیونه پاکټ پوسټران تولید کړي، 20 میلیونه تولید کړي، تر څو وکولی شئ چې د کار زمینه خلکو ته برابره کړئ. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو. دا بنسټونه د یو مملکت دي چې موږ باید د بسته‌بندي لپاره موږ باید هغه اولي مواد ولرو، چې له بده مرغه موږ اولي مواد د بسته‌بندي لپاره نه لرو، او بسته‌بندي لپاره موږ مجبور یو چې پاکستان ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، چین ته ولاړ شو، نور ملکو ته ولاړ شو. او موږ که دغه خپل د بسته‌بندي مواد په افغانستان کې پوره کړه، بیا زه تاسو ته په یقین سره وایم چې ستاسو د پرمختګ مخه هېڅوک هم نشي نیولی. ډېر افغانان به په کار باندې ولوېږي. نو دا فابریکه هر څوک چې جوړوي په صحیح ډول باندې جوړه کړي. او زه د فابریکې ټول معلومات هم تاسو ته دا وایم. اوس د مثال په ډول باندې که تاسو د دغه چاکلیټو فابریکه جوړه کړئ، د دغه فابریکې د پلاستیک یې جوړ کړئ، د دې د بسته‌بندي دپاره چې کوم چاکلیټ دی، هغه د چاکلیټو بسته‌بندي دی، هغه ماشین په $1000 هم پیدا کېږي. یعنې یو څوک کولی شي په کور کې هم چاکلیټ جوړ کړي او په هماغه ماشینه کې یې واچوي، او ماشین یې په پلاستیک تاوي او په پلاستیک یو ځای کوي، او یو بل د لوی پلاستیک دپاره هغه بیا بله فابریکه ده، هغه بیا د پرس ماشین یې هم په 50,000 افغانۍ دی. یعنې موږ کولی شو په کورو کې ډېر خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دا اوس چې د جمهوریت کې فقط خلکو ته چرګان ورکوله، ډېر غلط کار سوی دی. همدغه اقتصادي پلانونه چې دا کوم کس چې ما سره په هند کې دا ماته جوړوي، دی وایي چې زه ولاړم اقتصاد وزارت ته مې وویل چې دا کارونه تاسو شروع کړئ، د چرګانو په ځای باندې دا کارونه وکړئ، خپل وطن جوړ کړئ، د دغه میلیاردونو ډالرو کومکو څخه سم استفاده وکړئ. وایي خلکو راباندې وخندله، وایي ستاسو هېواد باید 10 کاله مخکې په پښو درېدلی وای، مګر تر اوسه پورې چې جوړ سوی نه دی، د ډېر فساده او دا دی چې څوک په لوړو بستو کې غیر مسلکي کسان ناست وه. په تېر وخت کې جمهوریت کې د مجاهدین صاحبان ناست وه، اوس هم ملا صاحبان ناست دی. نو زه هیله کوم چې دا سیستم بند کړئ. هر څه باید مسلکي کسان ته وسپارل سي. زه په یقین وایم که مسلکي کسان ته وسپارل سي، همدغه ملا صاحبان ته هم دننه ډوډۍ پیدا کېږي، ټولو ته ډوډۍ پیدا کېږي. او اوس چې ملا صاحبان پر چوکۍ باندې ناست دي، نه ځان ته ډوډۍ پیدا کولی سي، نه یې نور ته پیدا کولی سي. نو د دې لپاره زه ستاسو څخه هیله لرم چې کار وهله کار ته وسپارئ، او د دغه خودغرضیانو او خود شخصي ګټو څخه تېر سئ او دا وطن جوړ کړئ. نو د دې معلومات هم زه تاسو ته وایم چې د دې معلومات چې دی په دلته دغه په دې فولډر کې زه تاسو ته وایم دا یې رانمایي ده چې تاسو دغه ماشینري د کوم ځای رانیسئ. او بیا هم تاسو ته تکراروم چې په دې کې هېڅ داسې معلومداره کمپنۍ ما بیان کړې نه ده چې تاسو څه شي اخلئ. ما فقط ویلي چې زینه په زینه باندې په افغانستان کې تاسو څه کارونه وکړئ، مشتریان سره کوم پیدا کړئ، دغه استراتیژي تاسو ته جوړه سوې ده، پلان جوړ دی، او په دې کې هم د استعمال برخې دي چې تاسو کولی شئ په کوم برخو به کې دا استعمال کړئ. د مثال په ډول باندې زه د استعمال دا څه تاسو ته دلته خلاص کومه دا، یعنې موږ په ډېرو برخو کې دا استعمالولی سو. یعنې که هر څوک دا فابریکې جوړې کړي، د مارکیټینګ برخې کې هم زه موږ بیا وروسته انشاءالله چې مرسته به وکړم، دا فابریکه هم جوړه کړئ او افغانانو ته د کار زمینه برابر کړئ. دا و د نن ورځې د فابریکې پلان. تر بیا مو په الله.